د هیواد د کلیو پراختیا وزارت سرپرست شمال ته د 14 پراختیايي پروژو د پلي کېدو په موخه د خپل سفر په ترڅ کې دا ځل د بلخ ولایت په کشندي او البرز ولسوالیو کې د 12 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو د 3 بندونو د جوړولو چارې د بلخ مرستیال والي او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې پیل کړې. ټول ولسوالیو کې به ان شاء الله یو چک ډیم یا بدیله پروژه شروع کیږي چې همدانن چې دا موږ تاسو په البرز یا په دې سیمه کې پروژه شروع کړله. نن هممهاله د دې سره 2 پروژې یعنې 3 پروژې نن شروع شولې او کوم چک ډیمونه چې همدې ولایت کې شروع کیږي ان شاء الله د 40 میلیونه شاوخوا افغانۍ په بودیجه به چک ډیمونه په دې ولایت کې جوړیږي. فعلا حجم از این ذخیره 5000 متر مکعب آب میگیره، 3.5 متر بلندی داره، 43 متر درازی داره. په همدې حال کې د بلخ مرستیال والی او د یاد ولایت د کلیو پراختیا رئیس ویل چې اسلامي امارت پراختیايي او عامه پروژو پلي کېدو ته ژمن دی چې خلکو ته لا زیات سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي. از این اضافه ترم در سرزمین ما و شما این چکبین ها و بند ها و شاه ها اینجا انشالله ما که در جایی که معلومات داریم عمرای ما و شما کلانای ما و شما نهایت در سرزمین ما و شما و تواجد داره. امارت که کدام امکانات در دست خود دارن همراه ما و شما شریک میکنن، سر ما و شما دلسوزی دارن، شفقت دارن، ترحم میکنن، اما مشکلات ما و شما را درک کردن اینا. همدارنګه د بلخ ولایت د کشندي او البرز ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت صادقانه کارونه ستایي. دوی له مسؤلینو څخه وغوښتل چې یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو ته دې لا ډیره پاملرنه وکړي. از این چکدم ما میتونیم که هوای برف و باران و اینا را جمع آوری بکنیم، در این چکدم جمع شود، ذخیره شود، ما از این استفاده بکنیم در وقت کم آبی و در وقت خشکسالی. ان شاء الله دما خیلی مفید است در مالداری ما، در زراعت ما، در همه گپ ما. ان شاء الله یک چانس است که خداوند را برای ما نصیب کړه. د یادونې وړ ده د کلیو پراختیا وزارت په پام کې لري چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلابونو اوبو د مدیریت او زیرمه کولو په موخه 420 ذخیروي بندونه جوړ کړي.